بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستانو، هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ. نن موږ تاسې په دغه درس کې په آرټبورډز باندې کار کوو. آرټبورډز موږ تاسې په فوټوشاپ کې هم درلوده او هلته چې کوم درسونه موږ د آرټبورډ په اړه ویلي وو، هغه تقریبا په السټریټور کې یو ډول ده. کوم کارونه چې موږ فوټوشاپ کې آرټبورډز په واسطه کولی شو، السټریټور کې هم ټول سیټینګونه هماغه ډول باندې دي. کله چې ما السټریټور پروګرام ځان ته اوپن کړ، له هغې وروسته فایل ته راځم، نیو ته راځم او غواړم چې زه یو فایل ځان ته جوړ کړم. دلته خو تیار موږ سره سایزونه دي، هر یو سایز چې دې په کار و کلیک پرې وکړه هماغه سایز درته جوړېږي. خو زما سره اوس سایز چې کله جوړېږي نو دلته موږ سره آرټبورډز په نوم باندې یو باکس ده. دلته درته وایي چې په دغه سایز کې تا سره څو فایلونه پکار دي، څو آرټبورډز تا سره پکار دي. که زه یو ورته انتخاب کړم او کریټ باندې کلیک وکړم، نو تاسې وګورئ دوستانو، یوازې یو فایل ماته څنګه شو، دلته کریټ شو. زه دا کلوز کوم او ورته یم ماته 4 آرټبورډز پکار دي، یعنې یو آرټبورډ زما نه ده پکار. نو فایل ته به راشم، نیو ته به راشم او د نیو څخه وروسته سایز تیار ما ورکړی ورته، او دلته ورته تعداد انتخابوم 4 او کریټ کوم. چې کله مې کریټ کړ، تاسې دوستانو وګورئ ما سره څنګه شو. 4 دانې آرټبورډ کریټ شو، 1 2 3 4 آرټبورډ ما سره څنګه شو، کریټ شو. په دغه شکل سره موږ تاسې کولی شو چې آرټبورډ څنګه کو ایجاد کو ځان ته. دغه ځای کې غواړم یو بل موضوع تاسو ته ووایم. زه راځم یو پولیګون اخلم، دلته ډرایګ کوم، صحیح ده. دلته هم یو دانه ډرا کوم او دلته هم یو دانه ډرا کوم. دوستانو دغه موږ سره آرټبورډز دي، آرټبورډز نمبر 1 ده، 2 ده، 3 ده، 4 ده. دغه کم شیپونه او کار چې موږ د آرټبورډز په دننه کې کوو، دې ته آرټس ورک ویل کېږي. او که چېرته زه راشم او دا له دې ځایه راواخلم او دلته فیس کې ځای پر ځای کړم، دلته یې کېږدم، دې ته چې دی فیس آرټ ویل کېږي. آرټبورډ، آرټ ورک ان فیس آرټ. نو دا خبره تاسې په ذهن کې ولرئ. که څوک تاسې ته وایي چې فرض که په درس کې تاسې ته وایي آرټبورډ، نو تاسې باید وپېژنئ که آرټورک تاسې ته وایي د آرټبورډ دننه چې کوم ډیزاین او کار شوی هغې ته آرټورک ویل کېږي، او د باندې چې کوم شیپونه موږ تاسې ورته اچوو هغې ته چې دی فیس آرټ ویل کېږي. یوه موضوع چې تاسې باید په ذهن کې وي دوستانو، کله هم چې تاسې ځینې فایلونه او شیپونه او عکسونه دلته په فیس آرټ کې اچولی واوسېږي او دا ځان سره سیف کړئ جی پی جي، نو تاسې سره سپین صفحه سیف کېږي. دغه ډپل او فایلونه چې په دغه فیس آرټ کې تاسې سره موجود وي، هغه تاسې سره څنګه کېږي، نه رااخیستل کېږي په سیف کې. او که چېرته بیا موږ دا د آی آی السټریټور فارمټ کې سیف کړو، بیا نو دا ټول موږ سره دلته سپین ځای کې نه وي، بلکې دلته چې موږ اچولی اوسېږي دلته موږ سره څنګه وي، موجود وي. نو دا هم موږ سره د آرټبورډ، آرټ ورک او فیس آرټ په ارتباط باندې یو څو موارد. زه دا ټول څنګه کوم، لرې کوم یې، ځکه نور تر دې ځایه زما درس پای ته ورسېده. زه بیا هم راځم نیو ته، او د نیو څخه وروسته اوس غواړم چې زه بیا هم 4 آرټبورډ څنګه کړم، ځان ته کریټ کړم. چې کله هم ما کریټ ووهم، دوستانو وګورئ ما سره آرټبورډ څنګه شو، کریټ شو. که چېرته تاسې که چېرته وغواړو چې موږ تاسې دغه آرټبورډز ترمنځ چې دغه کومې فاصلې دي دې کې تغیرات راولو او ځینې نور سیټینګونه د آرټبورډ اجسټ جوړ کړو، نو دا به موږ تاسې له کومه ځایه ترسره کولی شو. زه دا بیرته کلوز کوم، بندوم. بیا راځم کریټ نیو ته. چې کله هم کریټ نیو ته راغلم، دلته خو موږ سره ټول هر څه شته. دا وار زه راځم چېرته مور سیټینګز ته. کله چې مور سیټینګز ته راغلم دوستانو، لومړی خو ما ته وایي چې تاسې د خپل آرټبورډ نوم ورکړئ. فرض کړئ د خپل آرټبورډ نوم چې دی، زه یو نوم به ورته ورکړو اکیډمي په نوم باندې. بخښنه غواړم چې ما نه کلوز کریټ شو، ځکه انټر باندې زما لاس ولګېده. زه دوباره راځم کریټ نیو ته. کله هم چې کریټ نیو ته راغلم، دا وار راځم چېرته مور سیټینګز ته راځم. مور سیټینګز ته چې راغلم، دلته زه د اکیډمي په نوم باندې د آرټبورډ ته څنګه کوم، نوم ورکوم. دا زموږ سره څنګه شو، آرټبورډ نیم شو. دلته چې دی مختلف سایزز دي، هر یو سایز چې تاسو په کار نو پرنټ یې جوړوئ، ویب، موبایل، فلم، نو هغه ورته مشخص کولی شئ. نمبر آف آرټبورډز، څو دانې آرټبورډز ستاسو په کار دي. زه ورته وایم 4 دانې په کار دي راته. تاسې دې سره څنګ کې وګورئ، موږ سره یو څه نور اپشنونه هم شته دلته.
لومړی خو ګریډ بیرو دی. ګریډ بیرو په دې معنا باندې چې کله موږ دا کریټ کوو موږ سره آرټبورډ نمبر 1 دلته راځي، دوم یې څنګ کې راځي، دریم یې لاندې او څلورم یې بیخي لاسه څنګ کې راځي. نو دا موږ سره بیرو جوړوي. که چېرته ګریډ بی کالم ورته انتخاب کړو بیا به اول آرټبورډ فرض کړه دلته موږ سره راځي، دوم به لاندې راځي، دریم به پاس راځي، لکه په کالم وار شکل باندې موږ تاسو ته جوړوي. که چېرته زه ورته ارینج بیرو انتخاب کړم نو که څلور آرټبورډ ماته جوړوي 1 2 3 4 یو د بل په څنګ باندې جوړوي. او که چېرته دا ورته انتخاب کړو بی کالم نو 1 2 3 4 ورټیکل شکل باندې همداسې ښکته کېږي او هاریزنټلي به موجود نه وي. نو دا څلور آپشنونه د په خاطر باندې دي. بل سپیسینګ دی دغه د آرټبورډ چې ته څلور آرټبورډ ته جوړوي د دې ترمنځ سپیس باید څومره موجود وي. فرض مثال دا ور زه ورته انتخابوم چې دې سپیس باید موجود اوسیږي او په څو کالمونو کې غواړي، یو کالم غواړي، 2 کالمه غواړي، که 3 کالمه غواړي. تاسې نمبر اف آرټبورډز ته په کتو کالم هم څنګه کولی شئ ورکولی شي. دلته چې دی I4 او پوسټر او مختلف سایزونه دي، هر سایز کې چې ستاسې خوښه و هغه ورکولی شي. که کسټوم سایز مو خوښه نه و نو 500 کې تیار موږ ورکړی دی، کې اوس هم تغییر راوستلی شو. نو همدا به صحیح ټاپ او باټم او لیفټ کې کوم سپیسینګ زیاتوئ، کالر رینج که ورته کالر موډ RGB CMYK ورته انتخابوئ. دا شیونه دا ټول مکمل موږ څنګه کوو سیټینګ یې برابرو او نور څنګه کوو کریټ کوو. چې کله مو انټر پریس کړو ګورئ دوستانو موږ سره آرټبورډ څنګه شو کریټ شو او د دې ترمنځ ګورئ فاصله چې دی زیات شوی ده اوس. نو دا ځینې نور سیټینګونه چې موږ تاسې کولی شو په یو آرټبورډ کې ایجاد کړو. دوستانو اوس موږ سره څلور آرټبورډز دي. فرض کړئ یو آرټبورډ زه ډیلیټول غواړم، دا به موږ څه ډول ډیلیټوو؟ اوس خو آرټبورډز ما کریټ کړلو، د دې ډیلیټ او دې کې نور تغییرات څنګه راوستلی شو؟ د دې کار دپاره به تاسې داسې کار وکړئ، دلته به راشئ موږ سره یو کمانډ دی د آرټبورډ ټول په نوم، دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله موږ په دې باندې دوستانو کلیک وکړو ماته دلته وشو کوي چې آرټبورډ نمبر 1 2 3 4 اوس دې کې موږ تاسې نور تغییرات راوستلی شو. اول تغییر خو دا دی که موږ دلته کلیک کوو دا موږ سلیکټولی شو، که دې باندې کلیک کوو دا موږ سره سلیکشن کېږي. هر یو باندې چې کلیک وکړئ هغه تاسې ته څنګه کېږي سلیکټ کېږي. زه دا یو آرټبورډ سلیکټ کومه چې سلیکټ مې کړه له دې څنډو څخه پرته له دې چې موږ تاسې مینو ته لاړ شو کولی شو له دې ځای څخه څنګه وکړو د آرټبورډ کوچنی او لوی کړو. تاسې سره وګورئ د دې څنګ کې WH دی یعنې واید او هیډ دواړه موږ ته شو کېږي. زه په دغه اندازه غواړم. بیا راځم پر دې باندې کلیک کومه غواړم چې دا هم کوچنی کړمه. نو اوس څنګه کولی شو تغییرات پکې راوستلی شو. دې باندې کلیک کوم دې کې هم څنګه کوم تغییر راوستلی شم، کوچنی کوئ یا لویوئ په هر اندازه چې ستاسې ضرورت و په هماغه اندازه تاسې کولی شئ چې دا څنګه کوئ تغییر پکې راولئ. که بیا چېرته کوم یو ډیلیټول غواړي یاره زه دا ډیلیټوم کلیک پرې وکړئ دلته به تاسې راشئ دا ډیلیټېږي. دې باندې کلیک کوم دا هم زما نه دی پکار، دا هم کولی شو چې څنګه یې کړو ډیلیټ یې کړو. دا هم زما نه دی پکار دا هم ډیلیټومه. یوازې ما سره یو آرټبورډ دلته اوس پاتې شو. که چېرته زه غواړم د دغې آرټبورډ په اندازه باندې بل آرټبورډ هم ماته جوړ شي دلته موږ سره یو پلس نیو آرټبورډ په نوم باندې دلته موږ سره یو اکن دی، په دې کلیک وکړئ هوبهو د دې په اندازه بل آرټبورډ درکوي. که بل کلیک مو وکړ بل آرټبورډ درکوي. نو په دغه شکل باندې څنګه کوو موږ تاسې کولی شو چې آرټبورډز ډیلیټ کړو، کم یې کړو او زیات یې کړو. که چېرته د دغې آرټبورډ سایز تاسې غواړئ چې له دې ځایه زیات کړئ نو دلته موږ سره دواړه سایزونه شته. هیډ فرض مثال زه ورته غواړم 400 پیټي، ګورئ 400 پیټي شو. دا ورته انتخابوم او راځم دغه هیټ یې هم څنګه 400 ورته انتخابوم انټر کوم. له دې ځایه هم موږ تاسې کولی شو چې څنګه وکړو آرټبورډ ته سایز ورکړو. که چېرته موږ سره ډېر آرټبورډز واوسېږي او ځینې ښکاره شي ځینې ښکاره نه شي نو تاسې کنټرول آلټ 0 پریس کړئ ټول تاسې ته ښکاره کېږي. کنټرول آلټ 0 یا کنټرول آلټ 0 د دې په ترو باندې موږ تاسې کولی شو چې خپل ټول مکمل آرټبورډز څنګه وکړو ویې ګورو. نو زه دا آرټبورډ هم ډیلیټوم او پر دې باندې کلیک کوم دا هم ډیلیټومه. یوازې ما سره څنګه شو یو آرټبورډ پاتې شو. نو په دغه طریقې سره موږ تاسې کولی شو چې آرټبورډ څنګه کړو کوچنی کړو او لوی کړو. دوستانو زه نه غواړم چې دغه آرټبورډ د دې ځایه بل جوړ کړم. چې کله هم آرټبورډ ټول ته زه راغلم دلته که هر ځای کې زه کلیک کوم ماته فیسیلیټي شته چې زه په خپله خوښه یو آرټبورډ څنګه کړم کریټ کړم. ګورئ دلته مې یو آرټبورډ کریټ کړه، دلته مې کریټ کړه او دلته مې هم کریټ کړه.
هر څومره په هر اندازه چې ستاسې په کار اوسېږي تاسې کولی شئ چې څنګه کوئ کریټ یې کوئ. که چېرته زه کنټرول الټ 0 ووهم ټول به ماته شو کېږي. فرض کړه دا داسې کار کوي، ګورئ که زه چېرته راشم د دې سایز زه لږ 100 ته واړوم، ګورئ ځینې ماته ښکاري ځینې نه ښکاري. کنټرول الټ 0 ووهئ ټول به تاسې ته ښکاره شي. چې په کار مې نه دي دا څنګه کوم ډیلیټوم یې، دا هم څنګه کوم دا هم ډیلیټومه، او دا مې په کار نه ده دا هم څنګه کوم ډیلیټومه، دا به هم ډیلیټ کړو. اوس د دې په اندازه باندې زه یو بل آوټبوټ زما په کار دی، دا دوم آوټبوټ هم څنګه کړمه راوړلو ځان ته. که چېرته دوستانو موږ سره مختلف آوټبوټس واوسېږي، موږ څه ډول کولی شو چې ګیډ لاین پکې اضافه کړو. لکه ګیټس او ګریډس باندې موږ تاسې مخکې کار کړی ده. د دې کار دپاره یوه موضوع مخکې له دې نه چې په ګیټس باندې کار وکړو، که زه چېرته راشم سلیکشن ټول انتخاب کوم، اوس په دې آوټبوټونو کې زه تغییر نور نشم راوستلی. ولې نشم راوستلی؟ ځکه یې نشم راوستلی چې دا د آوټبوټ ټول سیټینګ نه ما وویسته. اوس راځم زه څنګه کوم دلته ګریډ اضافه کوم، ما سره څنګه شو ګریډ اضافه شو. که زه یو کلیک کوم دوستانو دلته ګریډ اضافه کوم، ګورئ ما سره څنګه شو دواړو ځایونو کې ګریډ اضافه کېږي. که دلته راځم هم زه کولی شم چې دغه راهنما کوم لیکي چې دي دا هم څنګه کوم اضافه کوم او تغییر پکې راولمه. که چېرته زه دلته کلیک وکړم نو هم کولی شم چې دا راهنما که یو آوټبوټ یا ډېر واوسېږي په ټولو باندې زه دا اپلای کړمه. زه دا بېرته څنګه کوم کلوز کوم یې، زه به دا مکمل کلوز کړم او دا به نو کړمه. دوباره راځم زه کریټ نیو ته. د کریټ نیو څخه وروسته ماته 4 آوټبوټس په همدغه اندازه په کار دی 580 په 580 کې. اوس غواړم چې زه راهنما کوم خطوط چې دي دا ایجاد کړمه. نو زه دلته راځم دوستانو په آوټبوټ ټولز کې له دې څخه وروسته ویو ته راځم. د ویو څخه وروسته راځم زه رورل ته او شو رورل ورته انتخاب وکړم. اوس چې رورل ماته انتخاب شو ما کوم یو آوټبوټ کلیک کړی دا مې کلیک کړی ده سلیکټ کړی دی. صحیح ده چې زه اوس کله غواړم دغه راهنما لیکې یا راهنما خطوط ایجاد کړم یوازې په دې کې ما ایجاد کړ. ولې؟ ځکه چې د آوټبوټ ټول د لارې زه غواړم هر یو ته جلا جلا ایجاد کړم. نو په جلا جلا ډول باندې موږ تاسې بیا په دغه شکل کولی شو چې هر یو آوټبوټ ته جلا جلا راهنما خطوط یا راهنما لیکونه ایجاد کړو. نو دا هم دلته دا هم دلته همدا ډول که دلته کلیک وکړم ګورې دې بل کې نه دی ایجاد شوی. فرض که په دې کې یو دلته زما ضرورت ده، بل خط هم دلته زما ضرورت ده او همدا ډول یو خط زما دلته په کار ده او یو خط هم زما دلته په کار ده. نو په دغه طریقې سره موږ تاسې په جلا جلا په هر یو کې خطوط ایجادولی شو. خو زه ویو ته راځم، د ویو څخه وروسته ګیډس ته راځم او له دې څخه وروسته کلیر ګیډس دا ټول لرې کوم. زما په کار داسې دی چې زه مکمل په ټولو باندې ګیډس ایجاد کړم. نو د دې دپاره به تاسې داسې کار وکړئ رای به شئ دلته او دغه کوم ځای کې چې دا منځ ځایونه دي دلته چې زه کله راشم نو دواړو ځایونو کې بیا موږ راهنما خطوط ایجادولی شو. ګورئ په دواړو کې راځي. که د دې په ردیف کې هر څومره آوټبوټس ما سره موجود وي په هغه ټولو باندې څنګه کولی شو راهنما خطوط اضافه کولی شو. ګورئ دا راهنما خطوط ما څنګه کړه اضافه مې کړه. خو که چېرته یو دلته راشم یوازې په یو کې به اضافه کوو. اوس چون ما منځ انتخاب کړی او ځکه ټولو سره انتخابېږي. نو په دغې طریقې سره موږ په مینول شکل باندې په یو آوټبوټ کې کولی شو راهنما خطوط ایجاد کړو او که په دې ځایونو کې موږ راشو نو په دواړو کې ایجادولی شو. زه دوباره ویو ته راځم او ګیډس ته راځم او دا ګیډس ټول ورته څنګه کوم کریټ کوم کلیر کوم. نو په دغه ترتیب سره موږ تاسې کولی شو چې آوټبوټ ځان ته کریټ کړو، آوټبوټ باندې ګیډس اضافه کړو، آوټبوټ موږ ډیلیټ کړو، سایز یې کوچنی کړو لوی کړو، تعداد یې کم کړو زیات کړو او فیس ورک مو هم وپېژنده. آوټ ورک بخښنه غواړم آوټ ورک او فیس بورډ دا مو ټول مکمل سره وپېژنده. نو دا و موږ تاسې سره د آوټبوټ پورې مربوط مهم مسایل چې په دغه درس کې مې تاسو ته تشریح کړم. که تاسې ځینې ډیزاینونه په فیسبوک کې لیدلی واوسېږي یو ډیزاین داسې وي چې یو څه اندازه یو حصه یې په دې ځای کې وي یو حصه یې دې ځای کې یو یې دې ځای کې یو دې ځای کې یو داسې یو ډیزاین یې جوړ کړی او بیا یې فیسبوک ته ورکړی. هغوی چې دی دغه 4 دانې آوټبوټسونه جوړوي او د هغې څخه وروسته په دغه 4 واړو کې یو ډیزاین کوي بیا د هغې نه سیو اخلي او
سوشل مارکیټینګ دپاره یا اډورټایزمنټ دپاره ترې استفاده کوي. نو په دې هیله یم چې له دې درس څخه مو یو څه زده کړی اوسي، چې انشاءالله راتلونکي کې پر نورو موضوعاتو باندې هم کار کوو.